لسم نمبر خبره ولا تشرب الخمر شراب مسکا ځکه چې شراب د هر بے حیاي او د هر ګناه جرړه ده شراب مسکا ولا تزن زنا مکوا ولا تحلف بالله کذبا او په الله باندې په دروغ قسم مخوره دیتا یمین غموس وای غموس چې کم دی د ګناه په دریاب کې غوپې ته وای نو د دروغ باندې قسم مخوره ولا تحلف بالله کذبا الله باندې د دروغ قسم مخوره نن خو مونږ قسم اړو څه شي نه ابل زرانه یو کس په ټلیفون ته پوښتنه کوي استاد زما یو مرګره مازه خلک داس ویو خياري په خپل کارو کې به وي زما یو مرګره نو هغه خزه ته وي چې زبا مسلمان نیم او زبا چې کم دی داسم غټ قسم یو خوړ چې کم ما تاسو سره تعلق وساته د خزه خاون تعلق نو ساته نو زبا چې کم دی داسم اوس بده سګي نو ما ته د قسم به کفاره ورکی د قسم به کفاره ورکی لسو کسان لا سحر ما خام بروټه ورکی یا به درې ورځې چې کم دی روزنی سي نو قسم مخره قسم خص زونه ده نو نبی علیہ السلام فرمایي په الله باندې په دروغ قسم مخوره او ولا تشهد شهادت الزور او بل د دروغ گواهی مکوا ولا تشهد شهادت الزور د دروغ گواهی ته ما حاضرېګا د دروغ گواهی مکوا دا ټکي نبی علیہ السلام درې ځل استعمال کړ کله چې د ګناهونو ذکر کولو شهادت الزور د دروغ گواهی نن راشه زمون په عدالتونو کې پیسې ورکا د دروغو گواهان په سون ملاوي او دا په ګناهونو کې اکبر الکبائر د ټول نه لوی ګناه ده د دروغو گواهی خبرم ته نه او گواهی کې نو شهادت الزور مکوا ولا تعمل بالهوى او نبی علیہ السلام فرمایل دویشتم نمبر خبره د خواهش تابعداري مکوا زما ضمیر زما سوچ دا د شریعت خلاف دی نو زبا د خپل سوچ تابعداري نکو د خواهش تابعداري مکوا دا مې زتا غالبا 13 جمعه ویلو پیر حزب الله جان سے الله عمر کې برکات واچي او زمون کلی کې یو کس وفات شو نو پته نه لګي د وارثانو سوره دې پاسه وارثان رال او هغه راويستو هغه مولوی سے وته چې مرو باسه دا کار مکوي مړې خوشي بس پرېګا دا لازم کړه دا مړی وستل مکوي خو هغه چې نه مونږه راوباسو نو یې مړی راويستو هغه کوم مولوی صاحب چې جنازه کړې و هغه ولا راوسته وای چې کله را کولو کفن ته لړګ وای هغه مولوی صاحب حق خیران شو اریان شو ورته چې خدای دې خو مونږ خولو دغه خو ګیره نه و دغه خو ګیره خړې و او نن دغه چې کم دی غټ چې کم دی په مخ باندې وختخ کاری وای چې ډکه ولا یوړو دانه لړمانه په مخ باندې پراته نن خدای ته د ګیره خړېلو او د ګیره د لنډولو ګنا نه معلومیږي خو زماده په خدای قسمی چې دغه کند لور شي دا ما ته سوچ وای او سخو الکان چې کم دینو د رشتو د پاره چې کما ګیره پرې خدا مال به سو خلور نه راګي مال به رشتہ نه ملاويږي دا یاد ساته ته ځان نیک کا ته ځان طیب کا الله جل شانه بدل خزا هغه حیانا کا ابل یو پوسټو کته یو زنانه چې کم دی نکاح کول او باغې کې شرط لګولې خاوند ته شرط لګولې چې واده سره کوم نکاح سره کوم خو زما به نور شرطونه نه صرف یو شرط بمی چې تبه 15 وخت پابندې سره مونږ کې او په ما باندې به پابندې سره 15 وخت مونږ کې دا څه خزم شته دی الله دا سے خزم پیدا کړي چې خاوند ته وای نکاح در سره کوم خو نکاح په دې شرط باندې وکوم په نکاح کې شرط سره نو خو جن کې واده کیږي نو دا براله کې یو دغه ورته وای چې دا به کې یو کوټه براله بیله جوړي او د مور پلان نه به بیله اوسې ځکه نن خو د خزو بدل هغه چې واده کوي کنه دای خیالي چې شیخ ادریس عبد الله قبر نه ډکیو هغه اکثر دې خبره کوي مولیا دغه باندې چې کم دی شیخ ادریس عبد الله عمر کې برکات واچي وای یو زنانه چې کم دی عالم نو واده شو چې واده شو نو خاوند ته وی زما به کم دی اوسو خبري وی استاد مور بلار خدمت په ما باندې شریعت کې نشته زبستا خدمت کوم استاد مور بلار باندې کوم زبا زین جارو کوم زی جارو کول به ما نشته او ځکه خو عالم هغه ته خو پتا وی چې په خپل به ما نشته روټه په خپل به ما نشته بس زما استاد تعلقي نه استاد مور خدمت او نه استاد بلار خدمت او نه چې روټه په خپل هغه ته بالکل ته منظور دي ما ته دا شرط منظور دي خو زما یو شرط دي ما ته الله جل شانه اجازه را کړې دي چې زبا
بتکینا زما ستا خپل تعلقات دي د خدمت د بارا د مور بلا د خدمت د بارا د دې جارو کولو دغه د بارا بزو یو درې خزه نور راول مګوي نه خاوندار سره ته منظور دي کوم با بهرحال زما عزت مندو نبی علیہ السلام فرمایل د خواهشات باندې عمل مکو نن ما ته ضمیر وای مون ماړه مکو ضمیر راتوي دا مکو د شریعت د پابندیان دا ځان لری کا نبی علیہ السلام فرمایل ولا تعمل بالهوى د خواهش تابعداري مکو او درشتم نمبر خبره ولا تغتب اخاك المسلم د مسلمان لور غیبت مکو نن خو زمونږه جمعتونه د غیبت نه خالی نه دي لاری کوسی بازارونه هغه د غیبت او غیبت الله جل شانه فرمای ايحب ان ياكل لحم اخيه ميتا تاسو کې داسې سوچتا چې یو مسلمان رور مړ دی دې ته غوخه را بیلې نو غیبت کول دا د غوخه خوراک د نبی رسول فرمای غیبت مکوا ولا تقذف المحصنه پاک دامن خدابانه د زنا الزام ملګوا پاک دامن خدابانه په پاکه خدابانه د زنا الزام ملګوا یو زنانه کې یو عیب نشتا او ته دا زناکار ده دا بد کردار ده نبی علیہ السلام فرمای په پاک دامن خدابانه دا یاد ساته ایو زنانه چې کم دی هغه وفات شو نو بل زنانه ولا غسل ورکولو چې غسل ورکولو چې کله ولا دی بدن لاس یوړ دا لاس داغه د بدن پورې وین خطه نه جدا کې د خلکو ته راخله نه جدا کې د بساغي هغه لاس ورپورې بالکل پیوست شوی دی کله کله الله جل شانه باز واقعیت ښکارا کوي الله سره پورې پیوست شوی نو خلک الګا د جنازه وړي دومره لیټ شو بار خلک انتظار کوي جنازه ټیم پوره دی او زنانه چې کم دی د غسل نه فارغيږي نه ټیم وړي دا او زنانه چې کم دی خبره بار سړو ته وته سړی خبر شو یاره هغه زنانه له چې کم غسل ورکولو د بل زنانه د غسل ورکون کی لاس داغه پورته شوی نو جدا کیږي نه مولوی سے براوسته عالمان راوسته عالمان د بغیر خوستا سو مسله حل کیږي نه کنه دا خو بیل خبر عالمان په څه لګیو بیٹک کی کینو اجره کی کینو پلان کې مولوی صاحب کې دا چل دی او پلان کې مولوی صاحب غیبت خو زمونږ د مولیانو پسې مولیان مونږ ته داسې کمزور ښکاری خو چې کله را باندې سخت راشي نو بیا مونږ ته مولا راځي وعده کې راته مولا نه یاده خپګي یو باندې واده وی کنه مړ مولیا په کمره ول دغه بیا پکې ټنګ ټکور نشو کوله بیا پکې چې کم دې منګیو رباب نشواله خو چې کله مړ وشي استاد وی راشه اله پلار مې مړ دی راشه نو بیا پلار په ما باندې بخي او واده کې چې کم دې چې ټنګ ټکور نه کې مولا ته نه بهرحال مولا سے براوستو وی د دې څه چلو کا د زنانه د مړې زنانه پورې د بل زنانه لاسین خطر دی نه جدا کیږي پر خپل په یو طریقه باندې او څه کسان وی د دې مړي زنانه نه به ور سره غوخه کټ کو د دې لاس په کولو شي نو مړي وارثان وی خدای مونږ د مړي چې کم دې پکې څه ګناه ده زمونږ د مړي توهین کوي غوخه دې کټ کوي بیا نور خلکو وی د زنانه نه لاس کټ کې اګه زنانه چې لاس ور بون خته دا لاس کټ کې ا د چا چې غسل ورکول داغه وارثان وی زمونږ د خزي هغه تاسو سره نکیو کړه تاسو مړي له غسل درکول نو داغه لاس کټ کوي مسله ورانه شو مړي سے ویل کې پردو کې د زنانه د کوم غسل ور کوي د باندې صادر واچوي دا کوم چمړه د پدیم زنانه باندې لغوا جو د زنانه سره دوه خبرې کوم چې ورغه ورته خوري تا خو د زنانه متعلق سنو ویلي تا خو سو ویلی نو وینا ما خو سن دی ویل نه 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 خبره صفو کا وی ما ویلیو چیرې دا زنانه چې زکه مې غسل ورکوم د دې زنانه د فلانکی سړی سره تعلق د فلانکی الګ سره تعلق وی تا سره د دې خبره گواهان شته سلور چې تا د دې زنانه باره کې وی چې د فلانکی سره تعلق تا سره گواهان شته وی نه ما سره گواهان نشته وی خانو تا باندې په کوړی جاری کی د شریعت مطابق بتا باندې کوړی جاری کیږي بس مجبوری وا اوس هلته کې د جنازې ټیم هم وړې ده نو چوکې روړه کوړې روړې د زنانه ته ونیو او چې کله یو لشل کوړې چې کم دی ولګیدا هغه دا خپل حد ملو شو نو بس زنانه الله سره جدا شو نو دا خو کله کله الله پاک خی چې ته چا باندې بهتان وتړي ته په چا باندې الزام وتړي داغه سزا ملاويږي نبی علیہ السلام فرمایل چې ولا تقذف المحصنه په پاک دامن خدای باندې الزام ملګوا ولا تغل اخاك المسلم او د خپل مسلمان رور سره خیانت مکو نن زما عزتمند خبرګیو بنا په پاکستان کې بیا په مسلمان کې تاسو وګرځي دا حدیث چې من غش فلیس من چا ملاوټو کا ازمون نه دی دا حدیث خلکو د خپل دوکې د پر سبب ګرځولې دي پاو کې ملاوټ مصالو کې ملاوټ پتور چو کې ملاوټ یو سیزم
اوریجنل ملاویدل. حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي د خپل مسلمان رور سره خیانت مکوا ولا تلعب او لوب مکوا. لوب نه ځان ساته. لوب شریعت کې لوب شته دی، خو دینه مراد کومه لوبه ده چې کومه لوبه کې تا نه مونځ پاتې وي، تا نه د قرآن تلاوت پاتې وي. زمونږ د اسلامي چې څومره مدرسې دي الحمدلله په زرګونو مدرسې دي، دې ټولو مدرسو کې د مازدیګر او د ماښام په منځ کې د طالبانو لا د دورې حدیث طالبان، د موقوف علیه طالبان او ویل ټیم ورکی د مازدیګر ماښام کې بارو دی لګا میدان ته وځي لوبه وکي، څوک پټ پټونه کې، څوک کبډي کې، څوک څګي. هغه لوبه یادای چې لوبه مکوا چې کومه لوبه باندې زمونږ د نوجوان نسل چې کومه کله په کرکټ کې او په لوبه کې شروع شي، داسې په دې لوبو کې دومره مصروفه کېدل چې دا نه قرآن پاتې، دا نه تکبیرونه لړ شي، دلته د هلکان کرکټ کوي، ماښام جمع وشي، تیاره راخوره شي، چې کله لوبه نه کېږي نو بیا راشي دلته کې ځان لمونځ وکړي. ما له بعضې وخت افسوس راشي، دلته مؤذن لګی وي مظهر علي قاري صاحب حي علی الصلاة حي علی الفلاح، دا شاړه ډکې د خلکو نه زما مسلمان په غوږ باندې اړه لګي نه چې دا اذان چا لپاره کېږي. دلته هندوان خو نشته، دلته سیکان خو نشته. اذان وشي چې کله تیاره راخوره شي بیا راځي منزله، نو دا د افسوس مقام دی. دیو جنا نبی رسول الله فرمایي ولا تلعب لوب مکوا ولا تلهم مع اللهین، او د عبس کونکو سره عبس مکوا. ولا تقل للقصیر یا قصیر تريد بذلك عیبه. نبی علیہ السلام فرمائی دا خیری خبر وره ټیم برابر. نبی علیہ السلام فرمائی وی لنډی تا لنډ کس د بدن نه لنډ کس هغه ته مو یا قصیرو ای لنډیا چې تا هغه پورې مسخره کې او داغه توهین د خیالي تريد بذلك عیبه، داغه عیب یا لکه لنډیا یا لکه زمونږ په معاشره کې دا څه خبره نه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې لنډه دونه نه لنډ کس ته بل لنډې په دی وجه نه وي چې دا ته داغه عیب دا کې د خپل نه پیدا شوی دی، الله پیدا کړی دی. دا اعتراض ته ډایرکټ په الله باندې کې، نو دا نبی علیہ السلام فرمایل ولا تقل للقصیر لنډی له چې کوم دی لنډې مو وایا تريد عیبه.